په خیرونه ملګرو هیله ده چې ښه روغ جوړ تکړه او تازه اوسئ. د تورخم هلکه ډرامې او یا د تورغم ناول نوم مو ښایي اورېدلی وي او یا به نن په اول ځل زما نه اورئ. خو زما د خبرو موخه هغه خلک دي چې یا یې دا ناول لوستلی یا یې دا ډرامه لیدلې او ځینې شکایات هغوی ته را پیدا شوي دي، ځینې خبرې د هغوی په ذهن کې راټوکېدلي دي چې آیا ډرامه هوبهو هماغسې دي څه چې په ناول کې دي او که نه دې کې تغییر و تبدیل شوی دی. په دغه ټولو باندې به خبره کوو. زه به خپل سپیناوی هم کوم، خو د ټول ناول باید ووایم چې دا ډېر یو ښه قدم و په تاریخ کې لومړی ځل و چې په یو پښتو ناول باندې یو کمرشل ټیلی فلم جوړ شو، یعنې یا د تجارتي هدف لپاره په هغې باندې یو ټیلی فلم یا موږ په عامه اصطلاح ورته ډرامه وایو هغه جوړه شوه. دا یو غوره اقدام دی، یو د ویاړ ځای دی چې یو پښتو ناول د دې جوګه شو چې په هغې باندې دی ټیلی فلم جوړ شي او هغه هم د تجارتي هدف لپاره، ځکه چې تجارتي هدف لپاره کمرشل فلمونو دا بازار خراب کړی او علت یې همدا ښایي چې کمرشل فلم کې زموږ مجبوري زموږ په پیسې لګېدلي او باید پیسې واپس ترلاسه کړو، په دې خاطر باندې موږ پای کې سندرې او یا هغه صحنې چې نازیبا وي راولو. نو بیا په داسې وخت کې په ناول باندې یو کمرشل فلم جوړېږي نو دا ډېره د ویاړ خبره ده. خو دومره به زه صرف ووایم چې زما په ناول تورغم باندې دغه ډرامه جوړه شوې ده، خو دا مکمل ناول نه دی. ما د دې ډرامې سکرېپټ هم ما په خپله باندې لیکلی دی او البته بیا هم هغه سکرېپټ چې دی سل په سلو کې هغه نه کوم چې ما لیکلی دی، بلکې بیا د ډایرکټر امجد نوید لخوا هغه مخکې وروسته تغییر و تبدیل شوی دی، ځکه دا یو عادي خبره ده چې ناول او فلم سره فرق کوي او د لیکوال او ډایرکټر ذهن هم سره په خپلو کې متفاوت وي او یو ډایرکټر خپل لیدونکي په ذهن کې نیسي، د ډرامې پیل منځ او پای په ذهن کې نیسي او یو لیکوال چې وي هغه د خپل کتاب لوستونکي او د خپل ناول پیل او بدنه یا منځ او پای په نظر کې نیسي. په ډرامه کې چې دی ځینې تغییر و تبدیل راغلی دی او دا رښتیا ووایم زما د اجازې نه بغیر شوی، ځکه چې ما دا خو ویل شوي وي چې په ډرامه کې به ځینې صحنې بدلېږي، خو داسې نه چې دا صحنه به داسې دا به داسې او دومره ما ته ویل شوي چې یوه ډایرکټر تا ته ووایي، خو بیا البته زه مصروف شوم، هغوی هم شاید مصروف یا د پښتو ډرامو د شوټینګ داسې وي چې په منډه نو په دې خاطر باندې سره هغه کوآپریشن ونه شو او ځینې داسې بنیادي خطاګانې په دې ډرامه کې راغلې چې هغه زما لپاره مشکل شو یا چې زه یې ډیفینډ کړم او مجبور شوم چې زه ووایم چې دا ډرامه پوره ما نه ده لیکلې، بلکې د دې 80% زما هغه صحنې دي چې ما لیکلي دي، دا 30% ډایرکټر د خپل ذهن نه کړي دي. نو په دې خاطر باندې ما چې دا سپیناوی وکړم او خاص هغه صحنې چې زه سره اصلا موافق نه یم، هغه یوه هغه صحنه چې کله دی په تخته باندې لیکي چې پاکستان از اور کنټري، زه دغه جملې مخالف خلکو لپاره دا هېواد دی د دوی او باید ویاړ پرې وکړي، باید وستایي. البته د ډرامې هغه ځای ته که تاسې وګورئ نو منطقي سرعت نه برابرېږي. یو انسان که عقل سالم ولري نو هغه هېڅ ربط نه برابرېږي چې د یو افغان کډوال د قلم نه ته په تخته ولیکي چې پاکستان از اور کنټري او بیا متصل په هغې پسې وایي د افغانستان حالات ښه کړي او موږ به بېرته ګرځو. نو که دا څه مطلب بیا پاکستان ستا ملک دی که هغه ستا ملک دی؟ د جملې د ماهیت او د دې د مطلب سره زما هېڅ قسمه تضاد نشته، خو د ډرامې په دې ځای کې دا جمله لیکل واقعا شرماوره او بیکاره صحنه راوستل دي چې د ډایرکټر په کریر او د هغه په هغه فهم او پوهې پورې مربوط کړي. د هغې نه علاوه پښتانه د قیس عبدالرشید اولاد دی، دا هم یو میت دی، یو افسانه ده، یو خلکو کې یو عامه شوې خبره ده چې کوم سراسر غلطه بې ځایه ده. نو دا ما لیکلې نو زه د دې جملې سره اصلا موافقت کوم. نو ما په همدې خاطر باندې غوښتل چې زه سپیناوی وکړم چې نوره ډرامه که څه هم 80% هغه سکرېپټ ده چې ما لیکلی خو دوی صرف مخکې وروسته کړی. دویمه خبره ده چې دوی دا کومې 30% صحنې هم جوړ کړي دي، ټولو سره زه موافق یم بغیر د دغه دوو جملو نه او ځینې نور دا صحنو نه چې هغه کې انسان ته حس کېږي چې دا ډرامې د عمومي پلاټ سره صحیح نه دي ترې، لکه د غرضي د رکشې په سکرین باندې مخامخ د پاکستان د جنډې انځور لګېدلی دی. که زه بیا هم وایم چې دا به د خبر نه څوک د پاکستان جنډه ولګوي یا څه دې خلکو لپاره به دا
مهم یو باید ورته مهم یو لګی دی هغه خپل کار دی خو په داسې ډرامه کې چې ټیم مکمل دی افغان کډوال د ژوند دی د رکشې په شیشه باندې مخامخ د پاکستان جنډه څنګه لګېدلې کدا انسان حیران شوی دی قوم پرست افغان د ژوند قصه ده چې په ډرامه کې عمومي هغه کردار را څرګند کی کدا داسې غلطۍ دي چې دا د ډایرکټر په پوهې باندې بیا وایم چې پورې مربوطې کې چې د څومره خپل کار سیریس جدي اخلي یا په دغه کار باندې پوهېږي یا ورله فکر کوي نو باقي ډرامه ښه ډرامه ماشاءالله دا د نړیوالو رسنیو هم پرې راپورونه وکړه په 2 هفتو کې 1 میلیون ویوز هم واخیسته او دا ټول نه بهترینه خبره وه چې پښتو ډرامې یوازې ډرامې د پرپس نه علاوه په پښتونولۍ قومیت او باچاخانۍ باندې هم ډرامه جوړه شوه او د لارو بره پښتنو افغانانو ترمنځ په ورورولۍ او د اړیکو په ټینګښت باندې پکې خبره وشوه او ډرامه په داسې موضوع باندې وه چې ښایي لسیزې وروسته هم څوک وګوري نو د ځان سره ووایي چې واقعا دا ښه ډرامه جوړه شوې ده باقي دا وړې وړې غلطیانې دا پکې راځي فقط ما سپیناوی په خاطر باندې دغه ویډیو جوړوله چې هو د ډرامې لیکوال زه په خپله یم زما په ناول جوړه شوې تورغم ناول زما لمړی ناول په هغې جوړه شوې سکرېپټ هم ما په خپله لیکلی خو زه 30% ډرامې ذمهواري ځکه نه اخلم او نه دا ما لیکلې ده چې ځکه چې هغه ډایرکټر د خپل ذهن نه کړي دي او د 2 صحنو سره اصلا موافق نه او باقي هو ما نه دی لیکلي دوی اضافه کړی د خو بیا هم د دوی هغه کمرشل پرپس لپاره داسې خبره پکې نشته چې زه هغه سره موافقت ونه لرم فقط دغه 2 خبرې چې ما یادې کړي د دغه صحنو سره زه اصلا موافق نه یم او باقي ډرامه دا وایي ګورئ خوند ترې واخلئ او انشاءالله چې په امیدونو په راتلونکي هم ښایي داسې ډرامې ووینئ چې هغه باندې به تاسې زما نوم یعنې د عزیز کاروان نوم ګورئ چې لیکوال به یې هغه وي البته که بیا ځلې داسې غلطیانې نه کېدي انشاءالله مننه